په نننۍ کهانۍ کې به موږ د یو داسې غل په باره کې خبرې کوو چې هغه یو سوپرمین دی. نو دا غل انزي چوکوټ دی. انزي چوکوټ یو عام سړی دی. هغه په غلاګانې کولې، خو یوه ورځ یې یوه ګرانه ګړۍ پټه کړه او د پولیس نه یې منډې وهلې. خو د پولیس نه د بچ کېدو دپاره هغه د اوبو منځ ته ټوپ کړو او په یو بوټ شاته یې ځان پټ کړو. د دغه بوټ شاته چې دی پټ شو، کله پولیس د دغه ځای نه لاړه نو ده کوشش وکړه چې بیرته لاړ شم، خو د ده د بیرته تللو لار نه وه. نو ده په اوبو کې دننه په بوټ کې یو وړوکی شانتې کیسوری و چې دی د هغې په مدد سره بر تلو، خو د ده خپه وښویده او دی د اوبو منځ ته لاړو. د لږ ساعت پس نه دی واپس راووته، خو ولې دی ډېر په بد حال و. د ده خپې، لاسونه او مخ هر څه په خټو څښاو ولې د دغې باوجود د ده وجود ته دننه هم دغه څښاوالي تللي و. د دغې څښاوالو الټۍ کولې او ټوله شپه یې ټوخی و. خو د سهار چې کله شو او دی لږ شانتې کې روغ شو، نو ناشته یې وکړه او د ناشتې نه پس د سرګیو نومې سړي خواله لاړ چې دغه ګړۍ پرې خرڅه کړي. سرجیو به د پیبیو نومې ډایرکټر دپاره کار کوو. دا ډایرکټر یو دونه بد اخلاقه و چې ده یوه ورځ خپل یو عام شهري په وجه د دې وژلی و چې هغه ورته د غلط رنګ موبایل راوړی و. بل خوا سرجیو د ده نه دغه ګړۍ په $100 باندې واخیسته او ورته یې ویل چې زما سره د یو ډیل دپاره لاړ شه، خو پیسې ډېرې وي. نو انزو چوکوټ هم راضي شو او ورسره روان شو. خو کله چې دیو کور ته لاړه د سامان دپاره، نو د ده ملاقات د الیسیا نومې د دغې سړي د لور سره وشو. د الیسیا عادتونه لکه د ماشومانو، هغې په دیوال باندې د ماشومانو په شانتې ډرایینګونه جوړ کړي وو او دې انزو ته د خپل دغه ډرایینګونو په باره کې خبرې وکړي. خو په لاره باندې انزو چوکوټ ته د سرجي وویل چې الیزیا د خپلې مور د مرګ نه پس ډېره خفه وي او هغه ټوله ورځ په دغه کارټونانو جوړولو کې مصروفه وي. او په لاره یې هغه نور 2 ډرګز والا هم راوخېژول او یو خوشي بیلډینګ ته لاړل. خو دغه ډرګز به دیو د خپل خېټې سرجري وکړه او په خپله خېټه کې به یې دننه راوړل چې پولیس ته پته ونه لګي. خو د یو په خېټه کې یوه پوڼۍ وچوي او د هغه په وجه د هغه مرګ وشي. خو په دغه ځای کې د ده رور هم و چې هغه له غوسه ورغله. هغه په مایکزو باندې ګولۍ وچلولې او هغه یې وویشته، خو مایکزو هم دی ونیو او د ده سر یې دیوال له راوتړو او دی هم مړ شو. خو په تلو تلو کې ده په انزو چوکوټ باندې هم ګولۍ وچلوله او هغه یې هم د یو بیلډینګ نه کته ګزار کړو. د دومره غټ بیلډینګ نه د راغورځېدلو نه پس هم د ده سترګې کولاو شوې او انزو چوکوټ یو ځل بیا راپاڅېدو. بل خوا پابیا له خپلو ملګرو سره په یو کلب کې وه د نونزیا کاسیمو سره. نونزیا کاسیمه د ډرګز راوړلو یو لویه سمګلره وه. نونزیا کاسیمو د پابیو نه د ډرګزو په باره کې پوښتنه وکړه. هغه ورته دروغ وویل چې په لاره را روان دي، خو ولې که رښتیا یې ورته ویلی وی نو د ده هم مرګ و. د دې نه پس چې کله انزو چوکوټ کور ته راغی، نو د هغې سړي لور ترې د خپل پلار په باره کې پوښتنه کولې، خو دې له یې څه جواب ورنکړو او دې پسې د بهر نه بار بار دروازه ډبوله. د دروازې ټکولو سره انزو چوکوټ غوسه شو او دروازه یې په سوک سوری کړه. ته خپل طاقت ناشنا ښکاره شو، نو یو المارۍ له یې دیکه ورکړه او هغه یې ګوټ ته ورسوله او بیا یې له ځان سره دا سوچ وکړه چې د هغه نالۍ نه غورځېدلو نه پس د ده په وجود کې یو سوپرمین طاقت راغلو. او بله ورځ یې ټول ATM د یخ نه پټ کړو او ځان له یې پې ښه خوراک واخیستو. له ډېر طاقت له وجې د ده د وجود د ګولۍ هغه ځای هم زر تر زره ښه شو. د ده دغه زخم په یو څو ګنټو کې ټیک شو. خو ښکته پابیا او د هغه ملګرو د لوسیا نه د خپل پلار په باره کې تپوس کولو چې پلار ته ډرګز تښتولی دي او چېرته تښتېدلی دی. خو لوسیا ته هېڅ پته نه وه، ولې چې هغه د څه نه وه خبر چې په دغه ټیم کې انزو چوکوټ په کړکۍ باندې راودانګل او ماکس یې اچولی او هېچا هم نه پېژندلو او د خپل طاقت په وجه یې دغه ټول سم خمبیره کړو او چې دوی ته پته ولګېده نو د دغه ځای نه وتښتېدل. بیا یې انزو د هغه ځای نه خپلې کمرې ته راویسته چې ته په حرام سره وخت تېر کړې. الیزیا دا سوچ کو چې دا د هغې هغه کارټون جیک دی چې به هغې ویل چې سوپر هیرو به وي. هغې دماغي حالاتو خرابو په وجه انزو ویل چې او ټیک وې تو. بل خوا پابیا دلی د انزو چوکوټ د ATM پټولو هغه ویډیو ولیده کومه چې په سوشل میډیا ډیره وایرل وه او د ده بیخي دا یقین راغی چې دا هم هغه کس دی کوم چې موږ چقدي کړي وو. دغه دوران کې د ده بل ملګری هم راغی چې ورته وویل چې د لیزیا پیسې ورکول دي د هغې دپاره موږ له لون راغستل پکار دي، انۍ هغه به په موږ ټولو کې یو هم ژوندی پرېږدي. او دیو سوچ وکړو چې د بینک نه به یو ګاډی پټ کړو او دیو ته د سرجیو په بټوه کې د هغه ګاډي پټولو په باره کې پلان میلاو شو. په بل ورځ دیو په یو خوشي ځنګل کې د ګاډي راتللو په انتظار ودرېدل.
انزو د دیونه مخکې دغه گاډی ودرو او هر څه یې ترې لوټ کړل. دغه هر څه لیدو سره پابیا په د ګولۍ هم وچرولې خو دی بیا هم د دغه ځای نه فرار شو. د شپې انزیا او د یو ځای باندې کارټونان کتلو. انزو چې کوټ دې ته لږ رانږدې شو نو دی په چغو چیغړي او داسې معلومیږي لکه چې پخوا دې ته چا غټه دوکه ورکړې وي. په بله ورځ ایلیزیا انزو جوکوټ ته بار بار وایي چې زما پلار پچ کا. او بله ورځ دا یو داسې پارک ته راوسته چېرته چې هغه د ماشین نه بغیر دا په کشتۍ کې چلوله. بل خوا د انټو او د پابیا په منځ کې هم لانجه روانه وه ځکه چې انټونیا ورته ویل چې موږ له زر تر زره د لوزیا پیسې ورکول دي. ولې دا خبره په پابیا ډیره بده ولګېده او پابیا له غوسې د وجې په د خپل سپي ور پرېښود او دی پرې مړ کړو. د دې نه پس بل خوا مونږ ګورو چې انزو چوکوټ پابیا له یو ښکلی شانته ډریس واغیستو کوم چې د هغې د مخکې نه خوښ او د هغې نه وروسته یې ورته د هغې د پلار د مرګ په باره کې وویل. هغه په جړا شو او ورته یې وویل چې تا زما پلار ولې نه بچ کوو. بل خوا په سوشل میډیا د بینک د ګاډي لوټ کولو خبر راغو چې د هغې په وجه انزو چوکوټ یو ډیر غټ غل جوړ شو. اوس ام بي هم غواړي چې زه هم داسې مشهور غل شم. بل خوا ایلیسیا د انزو نه خپه شوه او یو بس ته وخته چې انزو پی برس اوچت کړو او بس یې مخکې تلو ته نه پرېښودو. بیا دننه لاړو او انزو نه یې ماپي وغوښتله او دا خیال یې نه و چې هغه ټوپۍ او ماکس نه دی اچولی. هغه چې کله اخوا دیخوا وخته نو ټولو خلکو ترې ویډیوګانې کولې خو هغه د هغه ځای نه وتښتېدو. بل خوا بیبیو ته د بل څه نه میلاوېدو له وجې د خپل یو ملګري نه په قرضو پیسې راواغېستې وجه د دې چې هغه د نونزیا پیسې واپس ورکړي. دغه دوران کې نونزیا هم د خپلو ملګرو سره دغه ځای ته راورسېده. په ټیم د پیسو نه ورکولو په وجه هغه ډیره غوسه وه او دوی په ګولۍ وویشتو. د ډیر وخت ګولو چلولو نه پس په دغه ټیم کې صرف پابیا او نونزیا بچ پاتې شو. یو ځل یې بیا د انزو چوکوټ دغه ویډیو په سوشل میډیا ولیده په کومه کې چې هغه بس ودرولی و او پابیا دی وپېژنده او د ده په لټون کې ور روان شو. بل خوا لیزیا او انزو چوکوټ د بل ښار ته د تللو تیاری کوو ځکه چې پولیس ته د ده د غلاګانو پته لګېدلې وه. خو دیو په یو هوټل کې ایسار شو چې په ده باندې ناڅاپه مابیا راغی او دی د لیزر ګولۍ په وجه بېهوشه کو. کله چې د ده سترګې وغړېدې نو د ایلیسیا په یو داسې ټیپ باندې بند په بند تړلی و چې دی د درشو ازادېدی او د لیزیا د مرګ دمکي ورته ورکړه چې ته ماته د خپل طاقت راز وښایه. لیزیا ماپ کولو په باره کې د پاره یې دی د هغې نالۍ غاړې ته بوتلو او هر څه یې ورته وویل خو د مابیا بیا هم د ده په خبره یقین نه کولو. دغه دوران کې نونزیله راورسېده او په دوی یې ګولۍ چلول شروع کړل. په دې جنګ کې پابیا او ایلیزیا په ډیرو ګولو باندې ولګېدل. له خپل کار پوره کولو دپاره د پابیا وجود ته اور ورکړو او هغې نالۍ ته ګزار کړو. بل خوا د انزو چوکوټ په غیږ کې د لیزیا زنکدن و چې ورته په آخرو سلګو کې وویل چې د خلکو مدد شروع کړه. انزو د دې په مرګ ډیر زیات وجړل. په بله ورځ مابیا هم د هغې نالۍ نه راوخوت. د ده په وجود کې هم د انزو چوکوټ په شان بې حده طاقت راغلی و او په مخه ډایرکټ د نونزیا هغې هډې ته لاړ او هلته یې هغه ټول کسان ورله مړه کړل او خپله یو ویډیو یې هم جوړه کړه چې د هغه د انزو چوکوټ په شانتې مشهور شي. انزو چوکوټ د لیزیا په غم کې یوازې ګرځېدلو چې په روډ یو اکسیډنټ وشو چې پکې یو ماشومه وه او انزو چوکوټ د خپل زور په مدد سره دغه ماشومه بچ کړه. د دغې ماشومې مور د انزو چوکوټ ډیره شکریه ادا کړه او ناڅاپه یې مابیا په ټي وي ولیده چې هغه وایي چې هغه به د ملک غټ سټیډیم په بم سره الوزوي. دا د هغه هسې یو شوق دی. انزو په منډه هغه سټیډیم ته ورسېده چېرته چې خلک د کرکټ د میچ کتلو په انتظار وو. او ته چې وکتل نو بهر مابیا ولاړو چې د بم ریموټ یې په لاس کې و. په دغه دوران د دوی دواړو جنګ شروع شو خو مابیا موقع وکتله او د سټیډیم طرف ته یې منډې کړې. انزو چوکوټ هم په ده پسې منډې والې خو تر هغې مخکې چې ده بم تیار کړی و انزو چوکوټ دغه بم راواغېستو او د خلکو نه یې لرې وړلو چې چېرته یې د کلي نه بار ته وباسي. کله چې ده دغه بم اوبو ته غورځولو په دغه ټیم کې ورله د مافیا دیکه ورکړه او بم د ده د لاسه لاړ او په یو پل ولګېده. دغه دوران کې د بم په ډزېدو کې یو منټ پاتې و. بم ډزېدلو نه مخکې انزو چوکوټ مافیا ونیو او د پل نه یې ښکته ودانګل. دغه د ماپک کې مافیا ووالی شو او د هغه سر د تن نه جدا شو. ولاړو ټولو خلکو دغه خیال چې انزو هم په دې دماغه کې مړ شو خو په اخره کې هغه یو لرې ځای کې ولاړو تماشا یې کوله. داسې قسمه ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب